سلامونه کتونکو ظهیر یوسف زید عارفای ډیجیټل ټي وي په شیشه د پودکاسټ په لړۍ کې ستاسو په خدمت کې حاضر یم. کتونکو آرټیسټ هغه ځانګړی او انمول شخصیت وي چې هغه د دنیا رنګونه، خوندونه او منظرونه راټولوي او موږ ته یې مخامخ کوي. موږ د هغې نه خوند هم اخلو او موږ د هغې نه سبق هم اخلو. هغه پټ مخونه، هغه پټ منظرونه کوم چې موږ نشو کتی هغه موږ ته آرټیسټ ښیي. زموږ سره نن په پروګرام کې داسې یو آرټیسټ موجود دی چې د هغه ځانه یو ځانګړی شخصیت دی، یو لوی شخصیت دی. د هغه محنت، د هغه کار، د هغه زیار د چا نه پټ پناه نه دی. یاد دې وي چې آرټیسټ د هغه کار او زیار د تجربو، د هغه د مشاهدو نتیجه وي، نو ځکه د هغه خبرې هم ملغلرې وي. داسې څو ملغلرې به نن ستاسو سره شریکو. زموږ سره میلمه دی محمد ارشد خان. محمد ارشد خان د میک په نوم هم یادېږي. میک څوک دی؟ میک یو ډېر لوی آرټیسټ دی چې د هغه خدمت د چا نه پټ پناه نه دی. میک په خپل وطن کې بلها کارونه او زیارونه کړي دي. د دې سره سره په نورو ملکونو کې هم د خپل ملک جنډا اوچته کړې ده او خپل زیار او کار یې هلته هم وړاندې کړی دی. میک نه یوازې یو مصور دی بلکې د ادب سره هم تړون لري. میک د خپل قام او د وطن د خدمت لپاره سحر او ماښام ګرځي، خپل کوششونه کوي. میک دغه دومره ژوند څنګه تیر کړی دی، د دې پروسس نه څنګه تیر شوی دی، دغه سفر یې څنګه کړی دی، د میک سره به خبرې اترې کوو. میک صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایم. یو جهان مننه، خوشحاله اوسئ. میک صاحب تاسو لږ د خپل فیملی بیک ګراوند په حوالې سره کتونکو ته څه ووایئ. موږ شپږ وروڼه یو خور یو جی او مور مې د بخښنې ده، وفات شوې ده. پلار مې د خیره ژوندی دی او زما د پروګرامونه ګوري چې دا پروګرام هم ګوري نو ډېر خوشحاله وي. جی جی تاسو کوم ځای اوسېږئ؟ شاته کلی، وطن، ستاسو تعلیم؟ زمونږ کلی پونټیا دی، دا بیخي د اباسین په غاړه. اباسین په لامبو په چپولو شوې وه. بیا کراچۍ ته رالو. کراچۍ نه وروسته بیا بیرته چې ده نو مور مې په کراچۍ کې نه وه خوشحاله. بیا موږ هم بیرته واپس لړو ټوپۍ ته. زموږ ضلع صوابۍ ده، پښتونخوا، دا مې سره تعلق دی. جی خو په 92 کې د تعلیم دپاره بیرته کراچۍ ته راغلم. تاسو څومره تعلیم کړی دی او کراچۍ ته په راتګ ولې مجبوره شوئ؟ مجبوره خو نه ومه. ما ژوند همیشه په ویښه تیر کړی دی، په غړېدلو سترګو مې ژوند تیر کړی دی. زه به دا وګڼم چې زه چېرته ویده شوی هم نه یم، چې زه سهار پاڅم زه دا بېلتون نشم کولی چې دا خوب و یا سوچ و. په 14 اګست 1992 کې زه کراچۍ ته راغلم د تعلیم دپاره. زما یو ترور زوی دی خالد زمان، هغه راته خبره وکړه چې یاره ستا چې کوم صلاحیتونه دي نو ستا دپاره غوره ده چې ته ما سره کراچۍ ته راشي. هغه وخت کې کراچۍ نه ایله فارغ شو، تعلیم یې کړو. نو کراچۍ یونیورسټۍ نه چې دی نه ما په ټولنپوهه کې MA وکړه، 14 مې وکړه. جی ماشاءالله. سر په زمونږ په سیمه کې یا په وطن کې چې کومې پیشې مشهورې دي، هغه انجینرینګ دی، هغه ډاکټري ده. د خلکو په ذهن کې زه خپل بچی ډاکټر جوړوم، یا به انجینر جوړوم، یا به پایلټ جوړوم، یا به ارمي ته لیږم. دا آرټ زموږ په خلکو کې داسې پټ دی، والدین د دې ذکر نه کوي. ستاسو آرټ طرف ته څنګه راغلی او دا آیا د والدینو انتخاب و، ستاسو انتخاب و، که داسې حادثاتي طور راغلی؟ حادثاتي هم ورته نشم ویلی، واقعاتي هم نشم ویلی. ما خپل ځان لټون کړی دی. ما خپل ځان ما په ژوند کې تزکیه او تجزیه جی دا ما ډېر زیات کوم. د خپل د دننه، خپل د فیصلو، د خپل د دننه چې نه تزکیه کوم
او چې کوم فیصلې وکړم هغې پسې هڅه کوم نو د هغې بیا تجزیه کوم. نو راتلم بس دا وه چې په ژوند کې مې دغه بخښنه غواړم زما په ژوند کې دا یو بس دا مې په ژوند کې دا اوس هم ده چې زه یو غټ سړی جوړ شم. نو د دې لټون کې ما ډېرې تجربې کړي دي په ژوند کې چې زه څه غوره کولی شم، هغه غوره چې لکه خلک وایي چې یاره دا غټ کار دی. نو په دې لټون کې زه چې ده نو زه راتلم نو زه ما ډېرې تجربې وکړې، په سیاست کې مې وکړې، په ادب کې مې وکړې، په اداکارۍ کې مې وکړې، په موسیقۍ کې مې وکړې. خو بیا چې کله زه انځورګرۍ ته راغلم، چې کله ما ډرایینګ شروع کړه نو بیا ما ته داسې ښکاره شوه چې یاره زه یو ډېر ښه انځورګر کیدی شم، ډېر ښه مجسمه ساز کیدی شم. نو په دې کې زه بله خبره دا وه چې زما دننه روح هم ډېر مطمئن شو، په دې کې ډېر خوشحاله شوم او ډېر روحانیت ته پکې ډېر داسې را ورنږدې شوم د خیره. نو په اول ځل تاسو داسې د چا نه متاثر شوي وئ که ستاسو خپله تجربه مخې ته راغله؟ چې کله ته په مزه دې هم ویښ یې، سترګې دې هم غړېدلې، ته لګیا یې او دا چې ته ناکامه کېږې، دا ناکامۍ ډېرې ضروري دي. دغه ناکامونه ته زده کړې کې دا څه ولې وشو، دا ولې ونه شو. نو په دې لټون کې چې ته راځې نو تا ته به پخپله به دا اشارې به هم تا ته میلاویږي، تا ته به موقع به میلاویږي. لنډه خبره چې په کم کار کې ستا زړه نه ستړی کېدو که نه، بدن خو ستړی شي، خو چې کم کار کې ستا زړه نه ستړی کېدو نو ته پوه شې چې زه دې لاره پیدا یم. چې په آرټس کونسل کې وم چې ما د ډرامو ریهرسل کوو نو هلته ما چې وکتل چې دلته ډرایینګ کېږي، پینټینګس کېږي، مجسمه سازي کېږي. نو ما ته رایه شو چې یاره ما په کلي کې به چې د ډیران نه به مې سکاره راوچت کړل او په د ګاونډیانو په چانو باندې ما څیرې جوړولې او خلکو به خوښولې وم. او بیا په سکول کې به چې ما سره څیرې جوړې کړې نو استاد به هم ډېر ستایلم. نو ما یې راشه دا په دې کې ته تجربه وکړه. هغه تجربه چې ما وکړه زه ډېر خوشحاله وم. جی دې طرف ته به بیا راځو چې دغه ماشومان اکثر پینټینګ ډېر خوښوي او موږ د لاس نه دغه کلرې تروړو په بل فیلډ کې اچو. دې طرف ته به راځو اخر کې. خو تاسو دا کم چې تصویرونه جوړوئ، کم انځورګري کوئ، د دې آیډیاز تاسو نه کم ځای نه اخلئ؟ دغه احساسات او جذبات څنګه راځي؟ دا خبره داسې ده چې زه تجربات، حوادث او چې استادان ستا څومره ډېر وي که نه دومره به ستا ذهن زرخیزه وي، خو چې زړه مړېدو ته پرېنږدي، ونه یارېږي او زړه مړېدو ته پرېنږدي، زړه دې ژوندی و نو ستا مغزو کې به دومره سره به وي، دومره زرخیزه به وي چې بیا تا ته د هېڅ څه محتاجي نشي راتلی. یو خو دا چې ستا دا محرومۍ ني، ستا دا تندې، لوږې، ټکرې، دوکې، ناکامۍ دا د مخې دا یي او دغه ته ځان څخه سنبال ساتې سره کېدې، دا نه چې تېره لکه څنګه چې یو شاعر یو درد محسوس کړي هغه ته د شعر جامه واچوي، تاسو ته د تصویر جامه واچوي. دغسې ده، جی همدغسې ده، بلکل. میک صاحب داسې تاسو خو بلا تصویران جوړ کړي، پینټینګ به کړی، خو څنګه چې شاعر یو څه شعرونه داسې بالکل د زړه په وینو لیکلي او چې هغې ته ګوري نو خپل هم په سترګو کې اوښکې راځي. تاسې داسې یو پینټینګ کړی دی چې هغه تاسو کله جوړو نو هم سترګې د اوښکو ډکې وي، چې نن ورته وګورئ هم د سترګو د اوښکو ډکې، داسې څه پینټینګ تاسو کړی دی؟ خبره داسې ده چې یاره که په ژړا شوه که نه دا شکر دی چې پښتانه یو. ګینې دا څه لوبې یا څه لږې تندې یا څه حالات چې په موږ تېرېږي که نه پرېږده مړه دا ژړاګانې به تېرې به شي، وخت به تېر شي. دا تاو نه دی، دا تاو سنبال که دننه په خپل وجود کې واغږه او د هغې نه بیا څه داسې تخلیق راوچت که چې په هغې کې یو کس راشي او تا نه داسې یو ونه جوړه شي چې ستا د سوري لاندې هغه کس راځي،
او هغه هلته کې هغه دپاره هغه دمځی جوړ شي، هغه هلته کې دمه وکړي. خو دا چې زما تر اوسه پورې 2 پینټینګز چې کوم دي، یو دی یو خو مانه نومونه ډېر هېرېږي په خلک واړوه، یو دی سوری دا شیډو چې هغه تر اوسه پورې زما ټول نه غټ سایز دی، 6 فټه پلن دی او 8 فټه دنګ دی. نو په هغې کې دا ما دا چې زموږ د تاریخي زموږ د سیمه دا د کومو مذهبونو کومو دورونو نه تېره شوه تر دې وخته پورې راله، بیا په هغې کې روحانیت هم راشي. دا ټول یو خو دی سوری د شیډو او بل دی ګولډ ان سی. ګولډ ان سی کې چې دی که نه زه دا ګڼم چې ما هڅه کوله که نه زه تر کمې راورسېدم. خبره دا یې که نه جي چې لکه اوس یو شاعر دی، چونکې ستاسو په ادب او په شاعرۍ زما نه ډېر پوهې، زه مثال صرف در کومه، رڼا ستا څومره رڼا نه شم اچولی. تاسو ته پته لګي چې یاره دی په وزن کې برابرولو کې دی تر کومه حده تللی دی. لکه اوس زموږ په کراچۍ سیمه کې چې دی نه ریاست تسنیم تر کوم حده تللی دی. نو زما نه دی خیال چې دوره به څوک لړ شي یا به هسې به خلک دې خفه نه شي. خو هسې یو خبره کوو چې ډېر نوموړی شاعر ګڼلی کېږي چې دی په لنډو ټکو کې دومره وزن برابروي. نو خبره دا ده چې بیا تاسو بل مثال به درکړم د جادوګرۍ چې ګوري یو کس چې دی یاره په جادو کې دی تر کومه حده راغلی دی تر زما پورې راغلی یا دنه مخکې یم. نو دغه شان په انټلیکچوال چې کوم اکټیویټیز کېږي نو په هغې کې لکه شاعري ده، ادب دی، آرټ دی، میوزیک دی، نو په دې کې دا ګڼلی کېږي چې دی تر کومې حده پورې راغلی دی، زه تر کومې حده پورې، زه دې حده دنه مخکې تلی شم. خو دا په دې ډېر زیات د خدای تعالی منندونکی یم چې زه خدای تعالی ماله پرمختګ راکړی دی چې تر اوسه پورې د آرټ چې کوم مومنټس راغلي دي چې تر سلویډو ډالي پورې تر پیکاسو پورې راغلي دي، ما په هغې کې پرمختګ کړی دی. کیوبیک سیریلیزم پورې چې څومره سکول اف تھاټس راغلي دا ټول ما لوستي دي، په هغې باندې ما ډېر جوړ نظر مې پې هغه اچولی دی، په هغې ما ډېر زده کړه کړې. نو ما هڅه کړې چې زه په هغې کې پرمختګ لرشي. نو ما ګولډن سی کې چې ما ته دا چې هغه ما جوړ کړم، ما ته ولګېد چې یاره زه لږ ډېر مخکې لړم، خو کوشش کوم چې زه د هغې نه هم مخکې لاړ شم. ستاسو د خوښې موضوع څه ده؟ لکه څنګه چې تاسو خبره وکړه شعرایي د چا رومانس طرف ته زیات دغه توجه وي، د چا په حالاتو په قوم. نو ستاسو داسې د خوښې موضوع څه ده چې تاسو هغه زیات ځان ته ټیک کړئ؟ ته ما ته د رومانس نه غوره شی په دې ځمکه باندې بس نور څه یي چې ته زما ګوره اوس په دې وخت باندې ته خبره کې زه واورم، بیا زه خبره وکړم ته یې واورې، زموږ نه وروسته به بیا دا اورېدونکي اوري. نو دا د دې نه غټه مرتبه په دې ځمکه باندې به بله سي چې امن وي او انسان د یو بل سره مکالمه کوي، خبره کوي. نو امن، رومانس، عزت، احترام، برداشت، دا خو ډېر غوره موضوع دي. همدغه زما موضوعات دي. زه تاسو ته مثال درکوم. د آرټس کونسل یو استاد دی مجسمه سازي ښیي، راغی زما ما ته وایي څه نوی کار. نو مې یاره زه د خپلې ځانګړې نندارې دپاره کار تیاروم او ما وایي چې زه دا ناڅاپه په ننداره کې چې دنه راښکاره کړمه، خو یو به درته راښکاره کړمه، ستا په توره په مینه ووایي زه یو راښکاره کړم چې ما ورته مخامخ کېښودنه. ما ته وایي یاره ته خو ډېر نرم انسان نه. نو ما یاره زه خو چې ده نو د خدای نه پس که زه یارېږم نو د خپلې غصې نه خپل قهر نه یارېږم. ماله چې ډېر قهر راشي که نه ظهیر صاحبه قربان، نو زه په خپله په ژړا شم چې زما د قهر د لاسه چاته زیان ونه رسي، زه په ژړا شم. او زما نږدې اوسېدونکي خلک ما سره چې نږدې دي هغوی په دې خبره پوه دي چې زه هغه وژاړم نو ځان ته ځان په خپله دله کړم
چې ته څه شی مړ پرې نو هغه ما ته دا وی چې یاره زه حیران یم چې ستا د دننه دومره استراب دی او ستا په تخلیق کې دومره سکون دی دومره استحکام دی دا ډېره غټه احترام دغه خبره ستاینه خبره مې مننه مې خبره خو هم دا ده چې ستا سینه کې دومره زوري چې ته هغه راجمع کې ځان سره یې وساتې هغه تا وساتې او زه خو دا وایم چې کله الله ته مخامخ شي چې هغه زما سینه راوسپړي او راته کېدای شي په دې مې وبغي یاره ستا په سینه کې توره تا و خو تا چاته زیان ونه رسو بس دا ده چې لږه کله کله کار شم غوسه راشي انسان یم میک ته د میک نوم چا ورکو میک چې ما په اولني ځل دا نوم واورېدو ما وې څوک خدای مکه عیسائی دی که څوک دی دغه نوم څنګه راغی مخې ته چا تاسو ته کېښود تاسو ځان له غوره کړو اکثر خلک اوس تاسو په میک پیژني په محمد ارشد خان تاسو څوک نه پیژني یا ظهیر صاحب ډېر خوندور سوال دی وکړه دا دیږي دوه درې څلور خوندورې خبرې خو زه په لنډ ووه درته راتېرې کړمه چې کومه تاسو ته غوره ښکارېده هغه به تاسو وړاندې کوي صحیح زما ترور زوی دی خالد زمان جی جی چا زه کراچۍ ته راوستم تعلیم دپاره چا چې زما صلاحیتونه هغه باندې پوه شي په ما پوه شو خدای دې ژوندی او عزتمنه خوشحاله ساتي نو هغه چې کراچۍ ته راغلو نو هغه ما ته وې ستا نوم نن نه پس میک دی میک څه مطلب دی محمد ارشد خان او بل دا چې زه اوس ګورئ مخکې د دې نوم مخکې راځم دویمه خبر دا چې هغه ته ما دا څومره چې ما تجربې وکړې که نه په سیاست کې وکړې په ادب کې وکړې په اداکارۍ کې وکړې په موسیقۍ کې وکړې نو دا ټول مې د خالد زمان په هغه ته به ما خواهش وي هغه به زما خواهش پوره کړو ما ته به موقع راکوله ما ته په کراچۍ کې ډېر یو ادبي سماجي سیاسي حیثیت باندې دلته کې خپل ژوند تېر کړی قادر خان وکیل صاحب د هغه ډېر نږدې ملګری و عمر علي شاه دغه ډېر نور بله ملګري ده باروز خان ده نو هغه ته ما یو ورځ وي چې یاره زه خپل چې دی انګریزي گفتار چې د نه غوره کول غواړم زه انګریزي زده کول غواړم چې زه سبا زه په انګریزۍ کې اوس چې نو د علم غټه چینه لاره چې کومه ده هغه انګریزي ده هغه ماته دا ډېره غوره خبره ده هغه زه پاک امریکن کلچر سنټر ته بوتلم پی ایس سی هلته نه ما انګلیش زده کړ نو بیا به ما په یونیورسټۍ کې بیا چې کوم د بهر ملکونو چې کوم موږ سره دغه طالبان به راتلل هغوی سره ما بیا په انګلیش کې خبرې نه به ستا څه نه دی ما به میک نو په دې به هغه ډېره درېیمه خبره دا وه چې کله زه آرټ ته راغلم نو شروع کې تاسو خبره وکړه چې یاره د کورنۍ د طرف نه اجازه نو کورنۍ خو زما ډېره خلاف وه ځکه چې دا خو د دین نه د دنیا نه د هر څه نه چې ده ډېر خلاف ګڼلی کېږي چې یاره دا خو تا ښه نه کې که نه ګناه هم ګڼي او ډېره به بله خبرې دي په دې کې په دې به نه ځو ځکه چې حالات ډېر نازک دي نه توبه استغفار مونږ د اورېدو صلاحیت ختم شوی دی چې یاره دا خبره واورېده په دې مونږ لار سمه کړو نو چې کله زه آرټ ته راغلم نو بیا ما دا میک نوم چې واغسته دا مې ډېر بیا وچلو که څوک یاره آرټسټ دی نو هغه میک دی نو کلي کې به څوک پوهېږي چې میک څوک دی خو ما ته دا نه و پته چې محمد ارشد خان به حق وړي کې پاتې شي او میک به دومره لوی سړی شي چې کوم زما ارمان و او بله خبره دا وه چې یو څه خوندورې دوه خبرې چې کله زما مور کراچۍ ته یو ځل راغله نو دا بیا چې ته څومره ترقي کوې نو بیا تا پسې بیا په کلي کې ډرامې هم ډېرې کړي لکه غني خان چې څنګه ژوند تېر کړی دی هغه پسې کې ډرامې سکینډلې وې که نه دا شان څه لږې ډېرې ما پورې هم وې خو زما په حیثیت په حساب باندې ډېرې وې نو بیا ځلې ما مور راوسته چې یاره ستا دا شکونه روک شي چې راغله نو دلته کې زما یو شاګرد ده برېښنا شهزاد د همدې شهزاد دی خور د
هغه به ماته چې نوم اغوستی نه میک صاحب به ویني چې زما مور په لومبي ځل دا واورېد چې میک صاحب نه هغې به دا ډېره خوږه وله بیا به ماته مور هم میک صاحب ویل بله یو خوندوره خبره دا وه چې زما تره په دوبۍ کې و چا ورته وي ستا وراره خو نوم بدل کړی دی نو هغه ورته وي نوم یې څنګه بدل کړی دی نو ویې څه دی عیسایانو نوم یې ایښی دی څه نوم دی هغه وی میک نو ویې ښه چې کلي ته کراچۍ باندې ته کلي ته چې واپس یې که نو ما ته ویل تا دا نوم بدل کړی دی نو مې کاکاجي مې په دې عمر کې به څوک نوم بدلی کړه وایي نه وایي تاسو عیسایانو نوم دی ایښی دی میک میک کاکاجي مې دا زما د نوم مخفف دی ښه ما وی یاره که څه ډای مزه به یې شوی که وی دغه شان غونته کې یاره بخښنه بله د اونر خبره بیا دا چې زما پلار خو شروع کې د دې ډېر مخالف و ما د آرټ خلکو ډېر پارولی و دا ستاسو د لومبي سوال هغه ما نه پکې هېر شو دا راته را یاد هم شي په دې بهانه دا تسلسل هم راغی هیله لرم چې ستاسو د خبرې دپاره به هم دا ښي ما ته پلار یو ځل ټلیفون وکړ ظهیر صاحب دا خبره زموږ تاسو یو خبره وکړه دا زموږ چې کوم داسې اکیډمیک سکلز دي لکه انجینرینګ شو ډاکټر شو که نه نو خو بل طرف ته دا چې زموږ سکلز دي یا زموږ ډسپلنز دي نو بل طرف ته زموږ فوک ډسپلنز هم دي لکه ترکاڼ شه انګر شه لوار شه نایي شه ډم شه شاخیل شه جولا شه ټیک شوه خو هغه دا دی چې هغه یو جدا سیسټم دی پای باندې ما پینټینګز کړي دي چې هغې کې یو ماشوم چې د نیکه نه هغه کسب زده کوي هغه راځي دا شان او خبره اوس په ډیپلومو کې زده کوي هغه کسب خو په هغې بد ګڼله په ډیپلومو کې چې زده کوي نو فخر ګڼي او خلکو ته ښه ډیپلوما ده ښه جي نو زما پلار ما ته ټلیفون وکوي یاره ما لیدلي ته داسې دا کار کې نوم یې مانوس دا کار کې دا ښه نه کې نو زه پوه شوم نو ما ورته مې اباجي مې زموږ په کلي کې یا سالمه صوابۍ کې شاعران څوک وو یو د ټوپۍ جمشید یو بل اسم الله علي حیدر بل وی نور ما ته داسې نه دي یاد مې یاره مې ستا په پوره صوبه کې څوک مصور وی نه ما ته نشته پته مغه تا کره پیدا دی نور خوښه ستا ده بیا زما پلار ټلیفون کټ کړ څه وخت تېر شو چې زما پلار بیا ټلیفون وکړ دا ته چې کوم کار کې دې کې د یوې خبرې خیال ساته مې چې څنګه د کومې خبرې خیال کوه تا نه جولا جوړ نه شي دا جی واورئ چې کوم جولاګان دي هغوی دې دا خبره غور سره واوري خاص کر زموږ د سوات ملګری د سلامپور هغه د ویوینګ انډسټري یو ډېر جدت باندې بر راوسته ما نومونه هېر شي په ډېر بخښنه هغه هم که اوري نو خندا بله راځي نو ما دا څنګه د دا خبره بجي د دې عبرت څه دی عبرت دا دی چې دا په ټول کسبګرو کې دا جولا چې د خپل په کور کې یو ګوټ ته چې دی د خپله کډۍ لګولي کډۍ خښه کړي په هغې کې ټوله ورځ لګیا وي نو دی په هغه وخت د سهار چې شروع شي چای ډوډۍ وکړي چې سهار شروع شي تر مازدیګره پورې دی لګیا نو بیا دومره دی ستړی که نه د وجود دومره ستړی چې دی بیا د پاسېدو نه ډوډۍ خوري هکه کټ کې بیا سملي نو دا به هر چې کوم چاپېرچل او چالونه چې چلیدلي خلک چال چلولی خپل هغه مفادات بچ کولو دپاره هر چا خپل یو چال چلولی چال یې خور کړی شطرنج وي دغه شرایط یو انسان خور کړی دی د هغې چالونه نه خبر نو دی چې کله بیا هغه وخت کې دی معاشرې ته راوځي خو حجرې خو اوس په نشي صاحب دی نو دی چې کله بیا معاشرې ته پاو راو چې کله دی سرخري شي هغه ویښتې راجمع کړي دی سرخري شي نه چې دی میدان دی چې بیا حجرې کې ناست دی سرخري شي نو په هغه وخت کې دی خلکو سره چې خبرې کوي نو د ده هغه سافټویر هغه په وروستو دغه کې لګیا او د خلکو هغه بساط چې دی هغه چال چې دی هغه ډېر مخکې تللی نو دی چې خبره کوي هغه خلکو ته ډېره کمک ښکاري نو ما ته پلار وی چې نه تا نه هغه جوړ نه شي بیا زه پوه شوم نو ما ورته بجي ما ځان سره یو خدای چې لایبرري مې ایښې ده
او بل دا چې ما ځان سره په ما خپل ترتیب ماحول مې داسې خړې چې په ما مین دی جونګړې ته په خپل راځي. جی میک سے خبرې ډېرې مزیدار روانې دي. او یو سوال دی چې په سکولونو کې دغه پینټینګ یا دا ډرایینګ انتهایی محدود شوی دی. استادان دا غني چې دا یو فضول کار دی او که څوک یې کوي نو که دې کې مستقبل جوړولی شي کوي دې که نه دی کوي. آیا د دې ډرایینګ د دې پینټینګس نفسیاتی هم اثر شته؟ مطلب د نورو سبجیکټو دپاره هم ضروري دی که نه صرف پینټینګ کوي نو ته به آرټسټ جوړېږي بس که نه کوي نو به یې مه کوه؟ زه یو خبره کوم ستاسو په اجازه. قربان. دا مې چا نه اورېدلي دي چا راته ویلي یو کس و هغه راته ووایي غالب زه ما چې کله نوکري کوله زما یو ملګری و میجر طارق نوم و کویټه کې هم وخت تېر کړی و پښتو ول راتله ما ته میک میسیجز وایي تا ته زه نن د آرټسټ مرتبه ښیم تا ته پته ده څه مرتبه ما چې نیم خبر که خبر هم یم ته مې خبر که کیدای شي زما واقعي چې زما معلومات علم ډېر کم دی. هغه ما ته چې کله ټکې خلاص شي که نه بیا لغت راشي لغت شروع شي چې کله لغت ختم شي نو بیا شاعري راشي چې کله شاعري ختم شي نو بیا موسیقي راشي چې کله موسیقي ختم شي بیا مصوری راشي چې کله مصوری ختم شي نو بیا پیامبري راشي چې کله پیامبري ختم شي نو بیا ربوبیت راشي. دا ته ځه چې څومره په بره ځي. آرټ چې دی څومره د الله تعالی کائنات چې په آرټ باندې تسخیر شوی دی دوره په بل څه تخلیقي ذریعه باندې نه دی شوی. آرټسټ تخلیق کړی دی او قلمکار بیان کړی دی نو بیا ورپسې قابلان راپاسېدلي دي نو هغه یې په معاشره کې امپلیمنټ کړی دی. یعنی د دې نورو سبجیکټو سره آرټ هم یو انتهایی ضروري جی دا ډېره اهم ذریعه ده. هر یو کار جی د کرښې نه شروع کیږي. مونږ چې علم زده کوو مونږ چې علم شروع کوو د یو کرښې نه شروع شو کرښې راښکله استاد راته وایي دا الف دی لږه داسې کږه که نه دا الف دی لږ نیغ کا دا سر ول راکو که دا ایک دی یو دی او که نه نیغ دی وساته نو دا آی دی نو بیا که دا تا په ترس که که نه نو دا بیا پیرامید دی یا په میاس کې دی بله کرښه را ای شه نیغه کرښه ده نیغه کرښه بیا داسې که نه ایل شه. بله خبره چې دنیا کې څه هم ډیزاینینګ کېږي که نه ته ما یاره ته داسې وکړه زه داسې کول غواړم زه داسې کول زه داسې شی تیارول غواړم ته ماته تیار که ښه ته دا شان ویل غواړه دا شان تیار غواړه دا شی دی داسې نه نه دا داسې که دا داسې که دا داسې که ستا هغه تخیل لږ ډېر هغې ته راشي. هر یو ګاډی چې جوړېږي ډومبی به چې ده نو یو انځورګر یو آرټسټ به کښېني هغه په پنسل کاغذ باندې جوړوي. هر یو بلډینګ چې جوړېږي ډومبی به هغه کوي. د انسان د ننه صلاحیت را برسېره کولو یا پېژندګلو ټول نه اهم ذریعه آرټ ده. د هغه زه ځاني په خپله ظهیر صاحب د آرټ په ذریعه باندې سایکو تھراپي هم کولی شم. آرټ زه په خپله جي ما خدای تعالی ما له هغه مرتبه راکړي چې زه د آرټ په ذریعه باندې چې دی نو زه خدای تعالی روحانیت طرف ته راوستی یم. دا بالله واقعي شوي زما په ژوند کې دا وخت لږ دی چې درته دا وکړم. سر خبرې راغونډو جی او اخري خو زه تاسو بخښنه جي پلیز تاسو پرېږده بخښنه مې درنه غواړم خبره مې تر څو پورې چې موږ په خپل سلیبس کې یاره که پینټینګ اچوئ که نه اچوئ که نه خو ډرایینګ لازمي واچوئ.
ډراینګ موجود دی سر خو روایتي داسې لکه ډراینګ هفته کې یو ځل یې کول کړی تا چې کوم ډراینګ او چولې بخنه سره تا ورته یو فکس شیپ ورکړی دی جی چای کې رنگ واچوه بل سر جی د ډراینګ استاد هم موجود نه مطلب که ډراینګ هر چا پړاو کو دا یو خبره اضافي شی دې د دې دا بیا تاسو خبره کټ کوم لږ جذباتي شوما لومبه خبره د ماحول د جی چې زمونږ په دې سیمه باندې د 300 کالو نه ګوره جی خبره د کم دانه شروع کی چې کله دلته چې دی پیرنګي راغی هغه لومبه دا وکړه چې په خپله د دنیا بهترین لټریچر آرټ یې تخلیق کړی دی خو زما دپاره آرټ چې دی نو ګناه درجې له ولېږه دا هغه یې ولېږلی هغه سلسله را روانه ده ځکه چې کله هغوی راغلو چې دلته یې وکتل نو هغوی دلته کې زمونږ چې کوم دا اثار قدیمه ولیدل زمونږ چې کوم دا نوادرات ولیدل هغوی ته زمونږ د سکلز پته ولګېده تاسو خبر یې جي په دنیا کې ټول نه سخت کاڼی چې کوم دی دا تور کاڼی دی دا زمونږ د مابڼ بنیر یا دا علاقو کې دا یو غونډ یو ګرګه راوځي یو تیږه راوځي هټه زمونږ بودا سکلپچر چې دا ټول په هغې کې په چڼې سټک باندې تراش شوي دي نور دنیا چې په پستو کاڼو کې کړي موږ په سخت کاڼي کې کړي بیا زمونږ دا چې کوم انفراسټرکچر هغه ولیده بیا چې زمونږ چې کوم تعلیمي نظام هغه ولیده هغه پوه شو دا موږ چې دا 30% را کړی دا ټول دې باندې بله فلسفي دي چې دا موږ ته احساسي کمتري را کړی شي دی چې دی دبا اوسي یو خبره دویم خبره چې د هغه وخت نه واله د پیرنګي د وخت نه تر اوسه پورې تر نن دا اوس چې موږ کومه خبره دا نننۍ ورځ پورې موږ د حالت جنګ نه وباسلی شوي نه یو موږ لا زموږ په سیمه باندې بلدیاتي نظام ترقۍ ته څه چې د ساه اخیستو ته هم نه دی پرېښی چې په هغې د وجې د معاشري بیسکس راوچتېږي بیسکس لیډرشپ واړه واړه لیډرز راوچتېږي هغه بیا ورو غټېږي په غټه لیول باندې ځي نو په داسې ماحول کې ډراینګ موږ کوم حد لی راوست برداشت تاسو ګورئ غږ خبره نه شو زه حد نه سیوا خبره نه شم کولی لیمیټیشنز دي زیاره چې مرګ وړه خبره ده وړه پرېږده سر تاسو بلها ترخې خوږې لیدلې دي هر قسمه هواګانې لیدلې دي ستاسو مشاهدات ستاسو تجربات ډېر ژور دي تاسو بلا رنګونه راټول کړي دي ستاسو د ژوند چې کومه تجربه ده د هغې یو نچوړ د پیغام په شکل کې که تاسو ناظرینو ته ووایئ خبره داسې ده چې ژوند دی یو دریاب دی تیریږي دا وخت تیریږي او کیسې په شا پاتې کېږي دوه اپشنې دي یا د نرتوب یا د دلتوب خوښه ده چې څوم کېږي خو دا سوچ پکار دی چې زه څه کوم دا چاپېرچل کې زه استعمالیږم یا څه چل دی یار څه دومره سوچ پکار دی چې په غیرت کې او په ضد کې فرق پکار دی خپل اولاد سنبالول پکار دی خپل اولاد د خپل د تاریخ نه خپل د ادب نه خپل د ثقافت نه خپل د اتلان نه خبرول پکار دی او خپل اولاد د ثوابدارین ذریعې جوړولو په نیت باندې هغه تربیت راوچتول دی چې هغه د ځان د پاره د فلا باعث د خپل مور پلار د پاره د خپل کور د پاره خپل چمګاوند د پاره انسانیت د پاره د فلا باعث وي او په کور کې لایبرریانې ساتل پکار دي ډېره مننه میک صاحب تاسو ډېرې ښکلې خبرې وکړې کتونکو دا پروګرام هم په دغه ځای پای ته رسي بلا سوالونه زموږ په زړونو زموږ په خولو دي ډېر معلومات موږ د میک صاحب نه اخیستی شو ډېر تجربې او مشاهدې لري خو د وخت د کمۍ د مجبورۍ په وجه پروګرام هم په دغه ځای پای ته رسو او موږ به انشاءالله میک ته بیا زحمت ورکوو بیا به ورکوو او راځي به دغه ملغلرې او دغه تجربې به موږ سره شریکوي تر هغې پورې ستاسو نه اجازه غواړو د الله په امان